بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې هم د څلورم ټولګي لنډیز یا خلاصه تاسو ته غواړم تشریح کړم. مخکې دې چې زه څلورم څپرکي لنډیز یا خلاصه تاسو ته بیان کړم، نو موږ په تېر درس کې تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه چې د څلورم څپرکي د تمرینونو حل وه. خدای دې وکړي چې هغه تمرینونه مو په پوره ډول خپله کتابچو کې حل کړي وي، لیکلي مې وي او ستونزه پکې نه وي. که کومه ستونزه هم لرئ اوس به انشاءالله تاسو ته په دې درس کې حل کړو. نو د دې درس په پای کې زموږ هیله ستاسو نه دا ده چې د څلورم فصل خلاصه یا لنډیز په پوره ډول زده کړئ چې موږ کوم عناوین، کوم موضوعات په تیر فصل کې تاسو ته تشریح کړي او تاسو ته مو تدریس کړي. خدای دې وکړي چې هغه مو په پوره ډول ذهن کې کښېني او کله چې تاسو نه پوښتنه کېږي یا امتحان کې تاسو ته سوال راځي، هغه په صحیح توګه تاسو حل کړئ تر څو ښه نمرې او ښه پوینټونه ځان ته راواخلئ. موږ په تیر درس کې د مالیکولونو مرکزي اتم په اړه خبرې کړې وې چې مرکزي اتم عبارت د هغه اتم دی چې د اکسیدیشن نمبر لوړ وي نسبت د نورو اتمونو. د مثال په ډول موږ که چیرې سلفوریک اسید په نظر کې ونیسو، د دې اکسیدیشن نمبر موږ که تعین کړو، د اکسیجن -2 دی، د هایدروجن -1 او د سلفر چې دی -6. نو دلته موږ ته معلومیږي چې د سلفر اکسیدیشن نمبر لوړ دی، نو دی مرکزي اتم دی. د مرکزي اتم هغه آخریني مدار الکترونونه د هغه ولانس کې او د هماغه تعداد په اندازه اړیکې ټینګولی شي. تاسو پوهېږئ چې سلفر شپږم اصلي ګروپ کې موقعیت لري. سلفر شپږ الکترونونه په آخریني مدار کې لري، نو د کیمیاوي اړیکو ټینګولو لپاره کولی شي شپږ الکترونونه په کار واچوي. که چیرې د ده جوړښتیز فرمول زه ولیکم، تاسې پوهېږئ چې سلفر مرکزي اتم دی، څلور طرفه اکسیجن او اکسیجن بیا د هایدروجن سره اړیکه لري. که چیرې د لیویس ساختمان موږ رسم کړو، تاسې پوهېږئ چې اکسیجن په 8 الکترونونو باندې اوکتیدې پوره کېږي. نو دلته شپږ الکترونونه لري، د 2 الکترونونه د سلفر څخه اکسیجن ته ورکړل شوي، هم لاندې هم پاس، یعنی دلته کوارډینیشن اړیکې جوړه کړي. زموږ هدف مرکزي اتم و چې مرکزي اتم هغه اتم څخه عبارت دی چې د اکسیدیشن نمبر توپیر په اساس تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر ولري. همداسې نور مرکبات هم لیکلی شو. وروسته د هغه موږ د مالیکولونو ډولونه ویلي وو چې هغه کې موږ خطي مالیکولونه تاسو ته تشریح کړي وو. خطي مالیکولونه عبارت د هغه مالیکولونه وو چې د هغوی ولانسي زاویه 180 درجې وه. همدارنګه د اس پي هایبرید په نتیجه کې سره یوځای کېږي. موږ مثالونه هم درکړي وو او هغه فضایي هندسي فرمول مو هم تاسو ته تشریح کړی وو. همدارنګه موږ مسطح مالیکولونه هم تاسو ته تشریح کړي وو. مسطح مالیکولونه عبارت د هغه مالیکولونو څخه دي چې د هغوی ترمنځ زاویه تقریبا 120 درجې ده. موږ مثال درکړی وو برون فلوراید، یعنی برون په مرکز کې درې طرفه فلورین دی. کله چې دغه فرمول موږ په نظر کې نیسو، دی مثلثي شکل ځان ته غوره کوي او دغه زاویه چې د دوی ده 120 درجې ده. اس پي 2 هایبرید لري، یعنی د دوی هغه جوړښتیز شکل فضایي شکل چې دی مثلثي دی، مسطح دی، یعنی درې بعدي شکل نه لري، فقط د سطحې په اساس موږ کولی شو دی تشریح کړو چې مثلثي مسطح هندسي شکل ځان ته غوره کړي. همدارنګه موږ
کله چې مسطح فورمولونه ولوستل نو ورپسې د څلور سطحي مالیکولونو په اړه مو خبرې وکړې، یعنې کوم مالیکولونه چې څلور الکتروني ساحې لري. د مثال په ډول لکه میتان. میتان تاسو پوهېږئ کاربن د څلور هایدروجن سره اړیکه لري. دا څلور سطحي مالیکول دی. څلور سطحي مالیکول یعنی څلور وچي شکل ځان ته غوره کوي. د دوی ترمنځ زاویه چې ده 109 درجې ده. همدارنګه د دوی هایبریدیشن چې دی sp3 هایبریدیشن دی، یعنی یو اوربیتال د s درې اوربیتاله د p سره تداخل کوي sp3 هایبریدیشن جوړوي او د دوی دغه فضایي یا جوړښتیز فورمول چې دی څلور وچي دی. او همداسې د امونیا یا د اوبو یا د امونیم دوی ټول مشابه فورمول لري، یعنی څلور سطحي جوړښتیز ځان ته غوره کوي په فضا کې. همدارنګه موږ هغه اتومونه چې 15 الکتروني ساحې ولري، 15 الکتروني ساحې ولري چې هغې کې موږ ویلی شو چې sp3d یو هایبریدیشن لري چې موږ PCl15 مرکب کې تاسو ته تشریح کړی وي. همدارنګه هغه مالیکولونه ما هم تاسو ته تشریح کړي وو چې د شپږ الکتروني ساحې لرلې، یعنی شپږ سطحي وو. همدارنګه هغه مالیکولونه چې 7 الکتروني ساحې لرلې هغه ما هم تاسو ته په پوره ډول تشریح کړي وو. وروسته بیا موږ د اوبو مالیکولي جوړښت تاسو ته تشریح کړی وو چې اوبه هم ځان ته یو ځانګړی فضایي جوړښت لري. که چیرې موږ د اوبو فورمول ته ګورو داسې فکر کېږي چې د دوی هغه فضایي یا هندسي شکل چې دی خطي دی، خو کله چې موږ د اوبو هغه جوړښتیز فورمول رسم کو، دغه جوړښتیز فورمول داسې جوړښتیز فورمول نه لري، یعنی دلته دوه آزاده الکترونونه لري. دغه الکترونونه په دې رابطه باندې اغیز کوي چې د دوی هغه شکل داسې یو حالت ته جوړیږي. یعنی موږ که چیرې د اکسیجن هایبریدیشن په نظر کې ونیسو sp3 هایبریدیشن دی. همدارنګه زاویه هم فرق کوي د sp3 یا sp3d یو اتمونو سره. وروسته بیا موږ د امونیا جوړښتیز فورمول باندې خبرې وکړې چې د امونیا جوړښتیز مالیکولي فورمول یې داسې دی، او کوم جوړښتیز فورمول که چیرې موږ دلته رسم کړو مرکزي اتم نایتروجن دی. دلته دوه الکترونونه لري. په اصل کې دا یې باید داسې ولیکل شي. د کله که چیرې موږ ځینې وخت وینو چې دغه جوړښتیز فورمول د امونیا لپاره رسم کوي، خو دلته تاسو پوهېږئ چې نایتروجن 5 ګروپ کې موقعیت لري، یو جوړه آزاد الکترونونه لري. دغه آزاد الکترونونه په دغه رابطو باندې د دفع قوې په اساس اغیزه لري، نو داسې یو شکل ځان ته غوره کوي. که چیرې دغه شکل زه فضایي شکل په نظر کې ونیسم، جوړ یې کړم، دلته هم یو زول جوړیږي، داسې یو شکل ځان ته غوره کوي چې دا هم د میتان په څېر تتراهایدرال شکل هم ورته ویلی شو. د دوی ترمنځ زاویه 107 درجې ده. وروسته بیا موږ د دایپول مومنت ډي بای په اړه خبرې وکړي، او تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړه چې دغه فصل
کوم پوښتنې چې دي هغه تاسې خپل کتابچو کې ولیکئ او دغه کتابچې مو ځان سره وساتئ. کله چې زموږ مکتبونه په فزیکي ډول بیرته تاسې حضور پیدا کړئ صنف کې، نو کله چې تاسې څخه امتحان اخیستل کېږي د صنفي فعالیت تاسې صنف کې نه لرئ، نو دغه کورنۍ دنده او صنفي فعالیت د دواړه په نظر کې نیول کېږي. کله چې نمرې تاسو ته درکول کېږي د هغو کتابچو د مخې چې موږ تاسو ته دغه سوالونه تاسو ته درکړي دي، همدارنګه موږ تاسو لپاره چې کوم پوښتنې یا کورنۍ دندې درکوو دغه تاسې خپل کتابچو کې حل کړي وي، نو د دغو کتابچو یا د دغه سوالونو د حل وړاندې کولو سره خپل استاد ته نمرې درکول کېږي. نو ستاسو نه مو هیله دا ده چې دغه کورنۍ دندې چې موږ تاسو ته درکوو په پوره ډول دی خپله کتابچو کې حل کړئ. که بیا هم ستونزه وه د خپل کتاب نه هم کومک واخلئ. یعنې موږ په 15 دقیقو کې تاسې ته مکمل یو درس کیدای شي زموږ د ذهن نه یو خط یا یو پاراګراف یا یو تشریح له یاده وځي، خو تاسې خپل کتاب هم مطالعه کوئ، زموږ ویډیوګانې هم وګورئ، تاسې کولی شئ چې هغه ستونزې چې لرئ هغه حل کړئ. نو موږ په دې درس کې د مالیکولونو مرکزي اتم په اړه خبرې وکړئ چې د مالیکولونو مرکزي اتم عبارت د هغه اتم څخه دی چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر ولري، مثبت لوړ اکسیدیشن نمبر ولري. همدارنګه مرکزي اتم د خپل د آخریني مدار الکترونونو په واسطه کولی شي کیمیاوي اړیکې ټینګې کړي. مرکزي اتم د نسبت د نورو اتمونو ولانس یې هم لوی دی او کولی شي ډېرې اړیکې هم جوړې کړي. وروسته مو بیا د خطي مالیکولونو په اړه خبرې وکړې، یعنې د مالیکولونو ډولونه. هر کیمیاوي مرکب ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري یا هندسي شکل لري. خطي مالیکولونه هم هغه مالیکولونه دي چې په یو خط کې واقع شوي دي. کله چې مونږ کوم مثال تاسو ته ولیکه په تېرو درسونو کې، مثلا بریلیم کلوراید، دغه جوړښت چې دی دا خطي دی، دغه زاویه چې دی 180 درجې ده او هایبریدیشن چې دی SP هایبریدیشن دی. همدارنګه دغه جوړښت موږ په اسیتلین کې هم لرو، C2H2. یعنې کله چې کاربن او کاربن ترمنځ درې اړیکې شي او هایدروجن هم، دلته هم دغه زاویه 180 درجې ده او هایبریدیشن هم SP هایبریدیشن ده. وروسته بیا موږ مسطح مالیکولونو ته تشریح کړل. عبارت د هغه مالیکولونه دي چې هلته د زاویه د 120 درجې ده. همدارنګه د اتومونو هایبریدیشن SP2 هایبریدیشن دی چې موږ په ایتلین کې هم لرو او موږ برون فلوراید کې هم تاسو ته رسم کړل. وروسته مو بیا د څلور سطحي مالیکولونو په اړه خبرې وکړې چې څلور سطحي مالیکولونه موږ تتراهایدرال هم ویلی شو، هغه مالیکولونه چې د هغوی هایبریدیشن SP3 وي. نو موږ 15 سطحي مالیکولونه هم لرو، یعنې هغه مالیکولونه چې 15 الکتروني ساحې ولري. همدارنګه شپږ سطحي، اووه سطحي مالیکولونو په اړه موږ خبرې کړې وي، هغه هندسي جوړښت مو تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې رسم کړی وه. نو خدای دې وکړي چې د دې ویډیو نه مو څه زده کړي وي او دغه درسونه مو په پوره ډول سره تعقیب کړي وي تر څو ستاسې هغه ستونزې حل شي. د کورنۍ دندې لپاره تاسې د فاسفورس پنتاکلوراید هندسي شکل یا فضایي شکل رسم کړئ. نو دا و زموږ نننی درس. خدای دې وکړي چې څه مو ځینې زده کړي وي. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.